اختر د ځان سره خوشحالي راوړي، د مینې او د محبت پیغام راوړي. د کم خلکو په زړو کې چې نفرتونه دي، دښمنیانې دي، اختر د منځه هغه بیایي، هغه دښمني، هغه نفرتونه په مینه او محبت او په امن او په سوکالي او په ترقي باندې بدلوي. الله پاک د خوا څخه د اختر یو دا پیغام دی، امن دی، برکت دی، خوشحالي ده. پښتنو چې کوم اختر دی هغه د اول ورځې څخه چې را روان دی تر د ننه تاریخه پورې هغه رقم دی. اختر نه دی بدل سوی، مځکه او اسمان خوشحالي هغه شی ده. که بدل سوي ما او تا بدل سوي، زما او ستا په سوچ کې فکر راغلی دی، په فکر او په سوچ کې بدلون راغلی دی. دا اختر چې کم لفظ دی دا اصل کې د پښتو نه دی. د لغت په باره کې په دا باندې اختلاف سته، پر دا باندې بحثونه سوي دي چې دا موږ یو بل ته وایي اختر دې مبارک شه، د دې څه مطلب دی. دا اختر لفظ توری چې دی د دې معنا چیش ده. نن به موږ پر دا مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. زما د خوا ستاسو ټولو کورنۍ ته د کښنۍ اختر مبارکي وړاندې کوم، تبریکي وړاندې کوم. الله دې دغه اختر پر تاسو باندې د امن، د خوشحالۍ زیری راوړي، برکتونه راولي، خوشحالیانې راولي. په کم زړو کې چې نفرتونه دي هغه به خدای پاک په دې اختر په راتګ باندې هغه ټول په دا دښمني دا په محبتو په مینه باندې بدلې کړي. الله پاک څخه دعا ده چې ستاسو په روزه کې چې کوم عبادتونه دي ټوله دی الله پاک قبول کړي. یقینا د روزې چې کوم حالات ولو هغه په عام عادي ژوند کې د دې څخه ډیر مختلف انسان دی، ناخوابه به سوی به وي، مشکلات به وي، مسافري به وي. خو اختر یو داسې موقع ده چې د خپلوانو، د کشنیانو، رشته دارانو، کورنۍ سره انسان یو الیک سلیک، یو ښه چې دی هغه چلن وسی، یو موقع داسې ورمیلاو سي چې دی په مسافري کې ژوند تیروي. دغه په اختر کې یو داسې موقع ده چې موږ ته یو روغبړونه سره وکړو، د همسایګانو سره، د خپلوانو سره چې د ډېرو مودې مې نه لیدلي هغه م ووینو. ډېر ښه خوند کوي. چا ژیره پرېږدي، چا بیا خرولي، څوک بیا په مسافري ډېر تللي، څوک د عمرې سره راغلی، څوک د سفر سره راغلی او څوک د پردیسي سره راغلی. نو په داسې موقع باندې موږ ګرده سره ووینو نو ډېر ښه خوند کوي. بیا کشنیان رنګ برنګ کالي اغوستي او شاوخوا چې دی هغه د ډولو والا چې په پیشلمې به بجاوېدل او ډولونه به ول. اوس بیا د ورځې چې دی هغه دروازو ته لګیا وي او دا ډول ویي او دا کشنیان اتړونه پر کوي. دا د میلې ټېلې والا هم راغلي. نو دا اختر یو ښه موقع ده. نو په دې حواله باندې نن زه به د اختر په حواله باندې مجلس کو. زما دا ویډیو چې دی تاسو اکثره ګوري، دغه زما دا ویډیو چې دی، زما دا چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ. بیا هر مخصن چې زه ویډیو اپلوډ کوم در تاسو به اول د واره در ورسیږي. نو دوستانو څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ طبیعتونه مې ښه دي؟ ټیک ټاک یاست؟ روزې په خیر تېرې سوې؟ الله پاک دې ستاسو ټول عبادتونه قبول کړي. نو دا زموږ ستاسو مجلس خو نو هر ماخستن کېږي. نن د اختر اوله ورځ ده. دا کوټو په شاوخوا علاقو کې خو داسې دی د اختر اوله ورځ چې دی وروره نه پر روډ څوک یې، نه پر دوکانو کې څوک یې، نه په هوټلانو کې څوک یې. د کشنیانو سره پیسې په جیب کې ورسره یې، دوکانونه بند دي، نه هوټلان بند دي، ځوانان هم اریان چې چیرې ولاړ شي. بس په داسې موقع کې د خاندان سره، د کورنۍ سره څوک ناسته ولاړه وکړي، صدقه یو مجلس وکړي، وخاندي او نوې ناولده شریک کړي. نو ډېر ښه خوند وکړي چې یاره د نور زاګي څخه را پرته دلته د کورنۍ ته چې دی هغه وخت ورکړي. نو دا اختر په حواله باندې به نن موږ مجلس کوو دوستانو. یقینا په افغانستان کې، په سعودي کې، په خلیجي ممالک کې، انټرنیشنل چې کوم ملکونه دي، یا په انډیا کې، یا دا رقم ملایشیا کې، امریکا او جرمني، یورپ شاوخوا
سیمو کې هغه خو یو ورځ د موږ څخه مخکې اختر چې دی هغه لمانځلی دی او موږ په پاکستان کې دلته په کوټ د جنوبي پښتونخوا په دا علاقو کې نن چې دی هغه د اختر اوله ورځ وله نو ډېر ښه خوند کوي. نو په دې حواله باندې لږ مجلس به وکړو، تاسو د کمنټ کې هم ولیکئ چې ستاسو د اختر ورځ چې د هغه څنګه تېره شوله. زه به نن د اختر په حواله باندې د دې تاریخ په حواله باندې به لږ مجلس سره وکړو، اگر چې متنازع خبره ده په دا رقم مجلس کې باید په دا رقم ورځ کې باید چې څوک نه پر وږیږي، خو زه به مختصر پر وږیږم. اختر چې دی دوستانو د مسلمانانو د پښتنو یو مذهبي تهوار چې ورته وایي، یو ورځ چې ورته وایي، یو دا رقم د خوشحالۍ یو موقع وي. نو دا موږ لمانځو په کال کې پښتانه چې دی او مسلمانان چې دی هغه دوې ورځې، یو کوچنی اختر یو لوی اختر. کوچنی اختر د روژې بعد چې دی هغه پښتانه او مسلمانان لمانځي، او لوی اختر چې دی هغه د قرباني عید الاضحی د لوی حج اکبر بعد نه د قرباني په موقع او د سنت ابراهیمي چې ورته وایي په دا موقع کې پښتانه او مسلمانان یې لمانځي. اوس پښتانه یو بل ته چې وایي اختر دې مبارک شه. اوس دا اختر څه مطلب لري دوستانو؟ پر دې خو بعد کې موږ مجلس کو. زه به صرف یوه د اختر د صورتحال در وښوم چې په پښتنو کې موږ څنګه لمانځو. ګوره دوستانو پښتانه چې دی هغه چې کله د پښتانه او مسلمانان چې کله روزه ونیسي د 10 روزې مکملې کې او یا د 10 کله کمې نه د میاشت سره د سم دغه کوي معامله معلومیږي. نو چې کله روزې مکمله کې نو د اسلام مطابق تاسو بیا د اختر او د خوشحالۍ ورځ ولمانځئ. په هغه ورځ باندې روزه مه نیسئ او خوله خلاصه کړئ او د شپې سهار لمانځل ته راپورته سئ. لمونځ چې مو کوئ بیا عیدګاه له ولاړ سئ. په عیدګاه کې هلته مولوي صاحب چې دی د دې ورځې د اهمیت په حواله باندې، د خوشحالۍ په حواله باندې، د سچه دین اسلام په حواله باندې حدیثونه، قرآن شریف آیاتونه او واعظ و نصیحت کوي او مسلمانان ورته ناست دي او بیا 2 رکعاته چې دی هلته لمونځ کیږي. نو دا د پښتنو دا طریقه ده چې په دا کلو په شاوخوا علاقو کې پښتانه په مسجد کې سهار وختي چې لمونځ وکړي نو په مسجد کې هم یو واره مولوي صاحب چې دی واعظ و نصیحت مختصر کوي د دې ورځې او د عیدګاه د لمونځ په حواله باندې او د سرسایې په حواله باندې، د فدیې په حواله باندې، فطرانې او صدقې په حواله باندې مجلس کوي، د خیرات په حواله مجلس کوي. نو بیا د هغه بعد د کور او د علاقې او د کلي څخه بیا هلته یو سیمیا یا حلوا یو چای دا رقم یو نور خوراکي ښه یعنی د بسکټ او میټایي جلیبي یا باندې یا داسې خوږ شی چې دی هغه مسجد له هر یو راوړي. بیا هلته چې دی چای وکړي مسجد څخه د باندې، دا یو رسم دی د پښتنو هغه نه. نو چې اوس ګوره کېږي که نه کېږي، خو پخوا زما په یاد دی چې دا ترابه کېدل نه. بیا د هغه بعد کالي تیار کړي، صدرۍ او لنګوټه یا چوټې. د پښتنو بیا یو دا دی چې د نورو قومو په حواله باندې پښتانه هر شی په اختر کې نوی چې هر څومره غریب یې نوی اخلي، که چوټې، که لنګوټه، که خولۍ، که صدرۍ. د پښتنو چې کوم روایتي شلوار کمیس دی، کالي دی، دا واغوندي او بیا ښه عطر ولګوي او سترګې تورې کړي، ویښتان غوړ کړي او دا رقم د عیدګاه په لور روان سي. هلته بیا واعظ و نصیحت واوري، لمونځ وکړي او یو د بل سره هلته په عیدګاه کې روغبړ وکړي، د مولوي صاحب سره روغبړ وکړي، که داسې سرسایه صدقه یو غریبانو ته سره ورکړي او بیا راشي. بیا پښتانه چې دی هغه د خپلو مړو لره قبرو لره ځي، د عیدرو لره ځي، هلته مور پلار او نیکه اکاګان رشتهداران چې کوم مړه دي هغوی ته دعاګانې کوي چې الله پاک یې بخشش وکړي. بیا د هغه ځای سره راشي او ځي خپل رشتهداران خپلوانو ته د هغوی سره روغبړ کوي، د هغوی بیا د دوی کره راځي، سیمیا پخوي، دا رقم چوارې پرتې، خرما پرتې، چای خو نو خامخا یې نه بس دا کوي. بیا د غرمې ډوډۍ وي او خپلوان رشتهداران ځي او راځي. دا څو اختر چې دی په نورو قومو کې په 2 ورځې وي، خو په پښتنو کې تقریبا 7 ورځې چې دی دغه اختر خلک لمانځي. بیا د لیر رشتهداران کره ځي، بیا داسې میلو لره ځي، نشانې وي، نقش وي، توپک راواخلي او یو د بل سره دا نشانې کوي، هلته یو نشانه کښېږدي، بیا یې ویي
بیا پښتانه چې دي هغه هګۍ جنګوي، ګنج لره ولاړ سي یا په ګلۍ کې هګۍ داسې کونک کوسارک سره جنګي، که هر چا د هر چا هغه ماته سول هغه بیلوله، بیا بل د چا هغه چې هګۍ سالم پاتې یي نه هغه یې بیا وګټي او بیا دا ټوله کتار ټوله هګیانې راواخلي، بیا یې په خپلوان رشتهدارانو کې سره تقسیم کړي او بیا یې خاندي او بیا ډېره خوشحالي لمانځي چې بهی ما هګۍ وګټې، کتار مې وکړ نه. دا رقم میلې وي، ډولونه وي، شاوخوا خوشحالیانې وي، کوچنیان ځي او راځي، یو بل ته پیسې سره ورکوي، دا نغدې پیسې سره ورکوي، کالدارې سره ورکوي، کوچنیان په دا باندې ډېره خوشحاله کېږي. یو بل د کورو کره کوچنیان ځي، لمن او دا پوړینان او دا شیان یې ډک وي د خوږو، یو بل ته سره ورکوي نه. او اکثره غټې غټې میلې زموږ په وطن کې کېږي، دا د چمن والا میله، ګلستان میله، د پښین میله، بیا دا ځوانان غیږې کوي او یو بل سره خنداګانې کوي. نن سبا دا موټرسایکلان چلوي نه، یو بل پکنیک ځي، کله زیارت له ولاړ سي، کله ناوړک له ولاړ سي، کله د خانوزیو خواته ولاړ سي. دا رقم نور علاقې لري چې دی هغه خلک ځي او راځي، دغه اختر چې دی هغه لمانځي نه، یو بل ته پیغامات سره ورکوي. او خاص کر زموږ پښتانه چې دی هغه مشرانو ملکانو سرداران د هغوی ډیرې له د هغوی بیټکانو ته ځایانو ته ځي، هلته چې دوی د هغوی سره روغبړونه کوي. نن سبا دا سوشل میډیا باندې ویډیوګانې هم جوړوي، یو بل ته چې دی هغه یې شیروي نه، مبارکباد. نو دا د اختر یو ماحول دی، ډیر د خوشحالي ماحول دی. کوم یو چې سره خوابه دی هغه یو بل ته چې دی هغه لاس په لاس سره ورکړي او ګریوان یو بل ته لاسونه سره واچي او روغبړونه سره وکړي، خوشحالي سره وکړي. و یاره بس چې څه وسول هغه تیر سو، لایقه یاره بس ما به هم غلطي کړې، تا به هم غلطي کړې، یا بس نو څه پکې وروره بدي خو به نو در قیامت پورې نه چلی، بس ختم ده نه. نو دا رقم پښتانه چې دی هغه ډیر ښه دود و دستور لري. بس دغه نفرتونه چې یو واره چاته په خندا وګوري، هغه ټوله نفرتونه چې دی هغه نظر اندازه کې ختم کې، دشمنیان ختم کې، او چې دی هغه لاس په لاس کې سره ورکړي او خوشحالي ده. او بیلتون چې دی بیلتون ته موقع نه ورکوي چې په مابین کې خاشې واچي او دوی ته نفرتونه سره ورکړي نه. نو ابلیسي او شیطاني قوتونه دا ټوله نظر اندازه کې. نو د پښتنو ډیر ښې میلې، ډیر ښه چې دی هغه دود دستور دی او دا روایتونه را روان دي. او اختر چې دی هغه نه دی بدل سوی، ځکه هغه د اسمان هغه د سپوږمۍ وو او رڼا وو او ستوري وو او لمرونه، ټول هغه لمر هغه ټول یو هغه خدای دی، هغه موږ ته هغه قرآن شریف دی، هغه موږ ته پښتانه یو پلار نیکه دی، هغه مړه سو نن موږ ته ژوندي یو. که رویه راغلې ده، تبدیلي راغلې ده، زموږ ته په رویو کې راغلې ده، زموږ ته په سوچ او فکر کې راغلې ده. باید چې موږ برته هغه سوچ او فکر چې په کشنیوالي کې په موږ وو چې معمولي خبره باندې به خوابدي سوله، یو ګنټه یو ساعت بعد به برته سره خوشحاله سوله. برته هغه د دې جذبې ډیر سخت ضرورت شته چې موږ دا تر خوشحالي سره وکړو. او د پښتنو د اختر په حواله باندې به زه د په آخر کې یو درته ووایم چې دا اختر چې کوم موږ یو بل ته وایو چې اختر دې مبارک سه، اختر دې مبارک سه، پنجابیان یا دا نور خلک چې دی هغه وایي عید مبارک، عید مبارک نه. نو دا موږ چې وایي اختر دې مبارک سه، دا اختر توری چې دی دا د پښتو توری نه دی، دا اصل کې د عربي او د فارسی توری دی نه. علما او فضلا او خلک چې دی پر دا باندې اختلاف لري، لیکن اصل کې دا د فارسی توری دی چې په هغه آریانا دور کې، آریانا مطلب آرین یا ایرانی قومونه نه، اعلی قومونه د پښتنو اولنی چې کوم نسل دی نه را روان دی. نو په دا دور کې چې کله ایرانیانو پر موږ باندې په دا خطب باندې په دا افغانستان او دا پاکستان خو نو په دا دور کې په پښتنو باندې حکومت کوي نه، د اسلام څخه مخکې چې اسلام نو راغلی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه مخکې نه. نو پښتانه خو د 15000 زوړ کال لري نه، اسلام خو د 1400 کال چې دی هغه عمر لري نه. نو پښتانه چې دلته په دې علاقه کې آباد، نو زرتش و، مجوسی ولو او دا رقم د ایرانی قومونه ولو نه، فارس و، کسر و کسرا خو غټ حکومتونه و نه. نو په هغه دور کې چې اختر ګسه په مابین کې ونه نه، لوی اختر او کوچنی اختر دا د اسلام ته هغه تاریخ نه ولو نه.
نو په هغه شپو کې نوروز چې دی هغه لمانځل کېدی. نو فارسیبانانو په دا ورځ باندې د خوشحالۍ ورځ ته اختر ویلې. اختر چې دی هغه ستاره ته وایي و ستوري ته وایي، نه سټار چې ورته وایي، وایي هغه دی ستوري، غټ ستوري راوختی نه. نو دا اختر مطلب ستوري یا سټار یا ستاره چې ورته وایي په اسمان کې ښکاره سو و دې ته وایي. برته بیا ریسرچ دا وایي چې اسلام چې کله رالی نو د اختر چې لمانځېدن شروع سو، روزه نافظه سو، فرض سوله، دا رقم سنت ابراهیمي قرباني فرض سوله نه، دا دوه اخترونه د مسلمانانو غرالو. نو پښتنو هم ظاهره ده زه کوم مسلمانان سولو، نو دوی هم دا د پښتنو هم د اسلام دغه دا دوی مبارکې ورځې لمانځېدن شروع کړي. په هغه شپو کې د قرآن شریف کې په سوره طه کې یو آیات کې دا لفظ راغلی دی اختر. اختر د عربي کې په قرآن شریف کې د اختر ذکر راغلی دی نه. په هغه کې دا لفظ چې دی دغه مطلب دی چې موږ ستاسو انتخاب وکړي. الله پاک و حضرت موسی علیه السلام ته په قرآن شریف کې وایي چې اخترتکم، نو غټ آیات دی په هغه کې دغه اختر لفظ راغلی. د دې مطلب دا دی چې موږ الله پاک وایي موږ د موسی علیه السلام انتخاب وکړي نه، منتخب مکړي، چون مکړي نه. نو د دې صدا لفظ راوتلی دی نه. څوک وایي د فارسی څخه د ستوري څخه مشابه دی دا لفظ، څوک وایي یا دا بیا د اسلام قرآن شریف د دغه سوره طه کې چې اختر لفظ راغلی دی د دې څخه تشبیه ورکوي. اوس د اختر بیا په پښتو کې و دغه ورځې ته وایي دا د خوشحالۍ و ورځې ته وایي. او عید چې دی، عید د عربي لفظ دی، د دې مطلب دی بار بار راتلونکې د خوشحالۍ ورځ. یعنی د عید چې کوم لغوي معنا ده په پښتو کې چې موږ ترجمه کو یا په اردو یا په انګلیش کې د عربي دغه عید سعید، د دې مطلب دا دی چې بار بار یو د خوشحالۍ ورځ راځي. نو که پښتانه یو بل ته وایي چې عید مبارک نه، عید مبارک، نو دام صحیح ده. ولې؟ د دې مطلب دا دی د اختر هغه ورځ چې بار بار پر پښتنو یا مسلمانانو راځي. او که ورته وایي چې اختر دې مبارک سه، د دې مطلب دا دی چې د فارسی هغه زوړ تاریخ یې برته راژوندی کوي چې هغه پښتنو آرین درلودی. پښتنو چې کوم د اسلام څخه مخکې دغه لفظ استعمالوي، نن در دا تاریخ پرې دغه فارسی لفظ در نن تاریخ پرې موږ استعمالوو چې اختر دې مبارک سه. د دې مطلب دی د اختر مطلب دی خیر، یعنی خیر دې مبارک سه، خیر دې مبارک سه، چې موږ ورته وایي په پښتو کې چې بیا موږ ترجمه وکړه نه. اصل کې خو نو دا ستوري ته وایي. نو اختر دې مبارک سه دا د پښتو خپل لفظ نه دی، توري نه دی، بلکې دا د فارسی توری دی. او د اسلام څخه مخکې دغه توری چې دی هغه د نوروز د پاره چې د پښتنو په هغه دور کې چې مسلمان سوي نه ولو دغه توری استعمالوي. نو زم درته وایم چې د اختر تبریکي درته وایم اختر دې مبارک سه. نو دا داسې څه غلط لفظ نه دی، دا ښه لفظ دی. که موږ عید سعید ووایو او که د اختر دې مبارک سه، دواړه صحیح دي. کوم چې ستاسو زړه غواړي هغه یو بل ته سره ووایاست، تبریکي سره وکړئ. زما د خوا څخه خوشحالي، تبریکي، دعاګانې درته کومه. دا د اختر دا موقع ده چې اختر موږ د مینې او د محبت د امن او د خوشحالۍ و خواته راولي، نفرتونه ختم کړي. دا داسې موقع ده چې موږ په کال کې 2 واره موږ لره راځي. دا یو ګولډن چانس دی. کم خلک چې خوابدي دي هغه خوشحاله کړي، سرسایه سره ورکړي، ښه یو د بل سره رغبړونه وکړي، ملکانو سرداران له ورسي، خپلوان له ورسي، رشتهداران ورسي، د کشنیانو پر لاس سر باندې شفقت په لاس تیر کړي، او مشران چې دی هغه ته عزت ورکړي، احترام ورکړي، بلایان ته احترام ورکړي، ټولو ته اکاګان ماماګان ټول خوشحاله کړي، یو هم مخوابدي کوي. او د اسلام د پښتني چې کم دغه دود دستور دی دا یو د بل څه اختلاف نه لري، بلکې بعین اسلام چې دی هغه پښتونوالي دی، او پښتونوالي چې دغه اسلام دی. ولې زموږ دود دستور او قدر او ویلیوز یو د بل سره تړلي دي. زموږ ټول روایت د قرآن مطابق دی، قرآن ټول د پښتنو مطابق دی. موږ مسلمانان یو. اختر مبارک سه. دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ
دا د ګانټۍ بټن دباو که انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. د اختر اوله ورځ مې ډېره مبارک شه. یو جهان مننه. ما ته راکړه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.